بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين. لومړی خو ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه د 15م درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. راځو یو څلوېښتمې پوښتنې ته سور تیره کې اغاشي او د سره ټرافیک څراغونو ترمنځ څه توپیر دی؟ سور تیرونه یا اغاشي یوازې د ټرافیکو د تاویدو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. سور تیرونه یا غشي یوازې د خوندي ګرځېدو لاینونو لپاره کارول کیږي. تاسو نشئ کولی چې د سور تیر یا غشي په لور وګرځئ حتی که تاسو لومړی ودرېږئ. سم ځواب دی تاسو نشئ کولی چې د سور تیر یا غشي په لور وګرځئ حتی که تاسو لومړی ودرېږئ. هیڅکله په سره څراغ باندې ښي خواته تاوېدای شي خو په سور غشي باندې ښي خواته هیڅکله هم تاوېدلی نه شئ. 142مه پوښتنه کله چې د ایالاتو ترمنځ لار یا فریوای ته ننوځئ په نږدې د ټرافیکو لاین کې تش یا خالي ځای وګورئ. خپل سرعت د ټرافیکو سره تنظیم او برابر کړئ او نورو ټرافیکو څخه دا تمه وکړئ چې تاسو ته به په لاین کې ځای درکړي ځکه چې تاسو د لارې حق لرئ. په تشه یا د ټرافیکو ترمنځ خالي لاین کې په احتیاط سره یو ځای شئ. د یو ځای کېدو د مخه لاین خالي کېدو ته انتظار وکړئ. سم ځواب دی په تشه یا د ټرافیکو ترمنځ خالي لاین کې په احتیاط سره یو ځای شئ. 143مه پوښتنه ستاسو د موټر پارک کول یا درول غیر قانوني دي. په یوه نښه شوي د تېرېدو ځای کې په اندازه د 3 فوټو د شخصي موټر لار کې د بایسکل په لاین کې. سم ځواب دی په یوه نښه شوي د تېرېدو ځای کې یعنې کراسواک کې د پیاده تلونکو په کراسواک کې یعنې د هغې نه تېرېږي. 144مه پوښتنه دا ټرافیکي نښه یا علامه په دې معنی دا ساحه د بایسکل چلولو لپاره ده چې په دې ساحه کې بایسکل چلولو ته اجازه نشته. د بایسکل سره پیاده تللی شي. سم ځواب دی چې په دې ساحه کې بایسکل چلولو ته اجازه نشته. 145مه پوښتنه په سولانه سړک کې د جامد ژیړ رنګه کرښې ترڅنګ ماته ژیړ رنګه کرښه یا لاین دا معنا لري د دواړو خواو څخه تېرېدل منع دي. د دواړو خواو څخه تېرېدلو اجازه لري. د تېرېدلو اجازه یوازې هغه ټرافیکو ته شته چې ژیړې کرښې ترڅنګ وي. سم ځواب دی د تېرېدلو اجازه یوازې هغه ټرافیکو ته شته چې ژیړ کرښې ترڅنګ وي یا ترڅنګ دي. 146مه پوښتنه د نورو ډرایورانو پسې نږدې تګ کول یعنې د دوی شاته پمپر ته ډېر نږدې موټر چلول یا ټالګیټینګ کول. کولی شي چې د نورو موټر چلونکي خفه کړي او د قهر سبب شي. د ټرافیکو د جرمې د ټکټ سبب نشي کېدی. د ټکر خطرونه د مخنیوي سبب کیږي. سم ځواب دی کولی شي چې د نورو موټر چلونکي خفه
کړي او د قهر سبب شي. که چېرته تاسو بل موټر پسې ډېر نږدې تګ کوئ د نورو موټرو چلونکو د قهر سبب کیږي او د خفګان سبب کیږي. 140مه پوښتنه د ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی پیاده تلونکي یا پلي تلونکي د لارې حق لري. په دې ساحه کې پیاده یا پلي تلونکي ته اجازه نشته، یعنی نو پیډسترین. پیاده تلونکي په احتیاط سره تیریدلی شي. سم ځواب دی په دې ساحه کې پیاده یا پلي تلونکو ته اجازه نشته، نو پیډسترین. 148مه پوښتنه که تاسو په دوامداره توګه د ښي او چپ اړخ څخه تیریږئ په داسې حال کې چې د ایکسپریس وای په مرکزي لاین کې موټر چلوئ، تاسو باید په مرکزي لاین کې پاتې شئ، خپل چپ یا کیڼ خواته لاین ته لاړ شئ، خپل ښي خواته لاین ته لاړ شئ. سم ځواب دی خپل ښي خواته لاین ته لاړ شئ. 149مه پوښتنه په لویو لارو کې ناڅاپه بادونه عموما یوازې د لویو موټرو په حرکت باندې اغیزه کوي. کولی شي چې د ټولو موټرو لپاره ستونزې رامنځته کړي، یوازې د لید یا لیدلو ستونزه رامنځته کوي. سم ځواب دی کولی شي چې د ټولو موټرو لپاره ستونزې رامنځته کړي. 150مه پوښتنه دا ترافیکي نښه یا علامه په دې معنی په دې سړک کې لویو موټرو ته د تګ اجازه نشته. په دې سړک لوی موټرې تللی شي، د لارۍ پرته نور ټولې لوی موټرې تللی شي. سم ځواب دی په دې سړک لویو موټرو ته د تګ اجازه نشته. ستاسو ټول څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره